بسم الله الرحمن الرحیم د اووم کلاس جنرال ساینس دریم نمبر یونټ دی ایمیونټي اینډ ډیزیزز. د وجود دفاعي نظام، مدافعتي نظام او بیماریانې. دا د باب نوم دی. په تېره شوي ویډیو کې په اینیټ ایمیونټي باندې خبره شوې ده. مونږ د ایمیونټي قسمونه وایو د دفاعي نظام، چې د دې څو قسمونه دي. نو د دې درې قسمونه دي. یو ته اینیټ ایمیونټي وایي، بل ته اډاپټیو ایمیونټي وایي، بل ته پیسیو ایمیونټي وایي. نو یو پکې په تېره شوي ویډیو کې شوی دی چې کومه پیدایشي طور او د انسان په وجود کې قدرتي طور د پیدایش د وخت نه موجود دي، هغه ته اینیټ ایمیونټي وایي. تاسو مثالونه ویل دي. نننی چې کوم دی نو هغه دی اډاپټیو ایمیونټي. دې له به راځو، خو که ستاسو نه څوک تپوس وکړي چې دا ایمیونټي چې کوم دی یا دا د وجود د دفاعي نظام چې کوم دی، مدافعتي نظام کوم دی، نو دا په څه ځای کې جوړېږي؟ په وجود کې. په وجود کې خو جوړېږي، خو زه ستاسو په ذهن کې یو سوال داسې پکار دی چې یار دا بیا په څه کې جوړېږي په وجود کې. نو تاسو به وایټ بلډ سیل یا ویلي یا به ووایئ د سپینې اینې چې کوم خلیات دي دا په هغه کې جوړېږي. د هغه کاردار دی د سپینې اینې په وجود کې چې دا د دفاع کار کوي د انسان د وجود د بیماریانو نه، او چې د بهر نه څه ناشنا څیز راځي د هغه نه محفوظ او بچ ساتي. دا کار د سپینې اینې دی. د ایمیونټي ټول قسمونه چې کوم دی نو دا په سپینې اینې کې جوړېږي. دا فنکشن د هغه دی. اوس دویم نمبر چې کوم اډاپټیو ایمیونټي ده، دا د ایمیونټي دویم نمبر قسم دی. اډاپټیو ایمیونټي مطلب دا دی چې دا به داسې ایمیونټي د دفاع هغه قسم دی په وجود کې چې دا به د وخت تېرېدو سره جوړېږي. او بل خبر دا چې دا به د ډېر عمر دپاره وي، د ټول ژوند دپاره وي په انسان په وجود کې چې کله جوړ شي. نو دغه ته اډاپټیو ایمیونټي وایي چې د وخت تېرېدو سره، د ټیم تېرېدو سره د انسان په وجود کې جوړېږي، او دا به عمري او کله کله به د لږ وخت لپاره به پکې هم کېدی شي، خو دا به زیات تر داسې چې یاره دا به د ټول عمر دپاره د انسان په وجود کې کار کوي. لکه مثلا مونږ اوس یو بیماري وایو میزل، شری چې کوم دی مونږ چې ورته شیرې وایو، خسره. دا په انسان باندې یو ځل راشي نو په دویم ځل په بیا نه راځي. د دې لپاره داسې ایمیونټي په وجود کې تیارېږي چې دا د ټول عمر دپاره وي. نو دا به لانګ لاسټینګ نه ختمېدونکې ایمیونټي وي. نو بس پېژندګلوي د دغه دوه ټکونه ده چې یاره دا به د وخت تېرېدو سره جوړېږي او د ډېر عمر دپاره وي دا اډاپټیو ایمیونټي. اوس دې له راځو ټاپک له. نو دا وایي چې اډاپټیو ایمیونټي or learned immunity includes the third line of defense. اډاپټیو ایمیونټي چې کوم ده چې د وخت تېرېدو سره کومه جوړېږي، نو دې ته لرن ایمیونټي هم وایي. لرن مطلب زده کړې ته وایي. لرن زده کړې ته وایي. نو دا داسې د دفاع نظام دی چې دا به زده کړه کوي، د وخت تېرېدو سره به زده کړه کوي، چې مخې ته څه راځي، د چا سره مقابله راځي، نو د هغه نه به زده کړه کوي. نو دې ته ځکه لرن ایمیونټي هم وایي. دویم نوم وایي په دې کې شامل دي اډاپټیو ایمیونټي او لرن ایمیونټي انکلوډز. په دې قسم ایمیونټي کې شامل دي، دا دواړه نومونه ورته وایي، اډاپټیو او لرن ایمیونټي ته دواړه وایي. وایي په دې کې شامل دي انکلوډز دي، پکې څه شی انکلوډ دي په دې کې؟ د تھرډ لاین اف ډیفینس. دا د دفاع دریم نمبر قسم دی. لکه تاسو فرست لاین اف ډیفینس وایو، سیکنډ لاین اف ډیفینس هم وایو په اینیټ ایمیونټي کې. اوس دا قسم چې کوم ایمیونټي ده اډاپټیو ایمیونټي، دا د ایمیونټي تھرډ لاین دی، مطلب دریم نمبر دی. کله جراثیم دغه دوه لاینونو نه پاس شي نو بیا او ناکامه شي، هغه دغونه تیر شي، جراثیم پاس شي، وجود ته ننوځي او هغوی دفاع ونه کړي، نو په تھرډ نمبر په 3 نمبر باندې ور بیا دا نظام راشي، دا مدافعتي نظام ورته رامخته شي. نو دا تھرډ لاین اف ډیفینس دی. دا څه کار کوي؟ اټ آیډنټیفایز د جرمز. دا د جراثیمو پیژنګلو وکړي. آیډنټیفایز پیژنګلو ته وایي، او جرمز یا څوک ورته جرم هم وایي، دواړه ټیک دي. دا د جرم یا د جرم د جراثیمو پیژنګلو کوي. دا قسم چې کوم مدافعتي نظام دی، دا قسم چې کوم ایمیونټي ده. او بیا څه کار کوي چې د پیژنګلو وکړي؟ د پیژنګلو نه وروسته دا کوي ان سټارټ میکینګ سپیشل ټایپس اف وایټ بلډ سیلز. چې کله دا د جراثیم پیژنګلو وکړي نو د هغه نه وروسته دا شروع وکړي، سټارټ وکړي د څه میکینګ، د جوړولو سپیشل ټایپس د خصوصي قسم اف وایټ بلډ سیل، د سپینې اینې د خلیاتو. اډاپټیو ایمیونټي داسې کار وکړي، دا تھرډ لاین اف ډیفینس دی، د جراثیمو پیژنګلو وکړي او د هغه نه وروسته د سپینې اینې د خاص قسم خلیاتو جوړولو شروع وکړي. او د اټ از هغه سپیشل اینه چې کوم دی د سپینې اینې خاص قسمونه خلیات چې کوم دي هغه ته ټي سیلز وایي اینډ بي سیلز ورته وایي. کله جراثیم وجود ته راشي نو دا څه کار وکړي اډاپټیو ایمیونټي؟ دا د سپینې اینې خاص قسم خلیې جوړې کړي. هغه خاص قسم خلیې چې کومې د سپینې اینې دي نو یو ته ټي سیلز وایي، د ټي سیل خلیات، او بل ته بي سیلز وایي، د بي سیل خلیات. دا دوه قسمه خلیې جوړې کړي چې کله یو جراثیم یا یو فارن پارټیکل، یو ناشنا سیز د بهر نه راشي. دلته یو دوه ډایګرام ورکړل دي او دې ته لیکلی تھرډ لاین اف ډیفینس بي سیلز اینډ ټي سیلز. دا دوه قسمه چې کوم دی دا بي سیلز او ټي سیلز دا اډاپټیو ایمیونټي قسمونه دي. او دا چې کوم دی نو دې ته تھرډ لاین اف ډیفینس وایي. او دا څه کار کوي؟ دلته یو کار ورکړی دی داسې ډایګرام وایي آی اټیک انویډرز آوټساید د سیلز.
دا بي سیل دا خبره کوي په د اډاپټیو امیونټي کې چې کومه جوړه شوه دا وایي چې زه حمله کوم په انویډرز په حمله کوونکو باندې. انویډرز هغه دي چې د بهر نه څوک راشي فاتحین یو ځګي باندې فتح کوي. دا جراثیم چې راځي نو زموږ په وجود باندې فتح کوي کنه. نو دا بي سیل دا خبره کوي وایي زه ورته په وجود کې جوړ شوی یم او آی اټیک زه په حمله کوم انویډرز په د نورو حمله کوونکو دا چې په ما باندې څوک حمله کوي. آوټساید د سیلز د خلیونه بهر دا وایي چې یاره دا جراثیم زه وژنم دا کم حمله کوونکي چې ماته دننه راځي یا بي سیلز وایي زموږ په وجود کې وایي زه دا جراثیم په کوم ځای کې وژنم د خلیو نه بهر وژنم په خلیه کې دننه نه وژنم. دا بل ټي سیل څه خبره کوي دا وایي چې آی اټیک انویډرز انساید د سیلز دا خبره کوي وایي چې کم حمله کوونکي د بهر نه راشي ماته نو هغه زه داسې کار وکړم چې هغه ځان ته را دننه کړم. نو په سیل کې به څه وکړم آی اټیک انویډرز انساید د سیلز زه به په خلیو کې دننه اټیک کوم په خلیو کې دننه وژنم او په دې بل کې چې دی نو دوی ورته داسې د لاس په شانتي شکل د ګوتو په شانتي شکل ته ورته وګورو د خلیې نه بهر چې دی نو جراثیم وژلی دی وژني. نو دا پیژنګلو شو چې یاره بي سیل چې کوم دي د سپینې اینې چې دا قسم خلیات چې نومې بي سیلز دی په اډاپټیو امیونټي کې جوړیږي نو دا به جراثیم وژني خو د خلیې نه بهر. او دا ټي سیل چې کوم دی نو دا هم د په د اډاپټیو امیونټي کې جوړیږي دا داسې خلیې دي چې دا به جراثیم وژني خو په سیل کې دننه. نو اوس دا خبره دلته بیا لیکل د مزید وایي چې ټي سیلز ډایرکټلی کیل وایرسز انفیکټډ سیلز اینڈ اکټیویټ آل ادر سیلز اف امیون سیسټم ټو فایټ د جرمز. ټي سیل څه کار کوي وایي دا براه راست ډایرکټلی براه راست څه کار کوي کیل وایرس انفیکټډ سیلز داسې خلیات چې په هغه کې وایرس په حمله کړي هغه ته وایرس انفیکټډ سیلز وایي په هغه باندې براه راست حمله وکړي ټي سیل اینډ اکټیویټ او سرګرم کړي رایښ کړي آل ادر سیلز اف امیون سیسټم د دې امیون سیسټم د دفاعي نظام نور سیلز هم دا رایښ کړي د ټي سیلز ټو فایټ چې مقابله وکړي د جرمز د جراثیمو. بي سیل څه کار کوي بي سیلز افټر اکټیویشن چې کله بي سیلز رایښ شي تیار شي سرګرم شي سټارټ میکینګ نو دا جوړی انټي باډیز دا انټي باډیز جوړی. انټي باډیز څه شی دي دا انټي باډیز هم داسې سیز دی چې دا سیلز جوړی بي سیلز جوړی او دا د جراثیمو خلاف کوي دا روایي په شانتي شکل چې کوم دی. تا دا خبره وکړه چې بي سیلز داسې خلیات دي وایي چې یاره زه کله جراثیم وژنم نو د خپل ځان نه بهر وژنم د سیل نه نو چې دا د ځان نه بهر وژني نو دغه په ذریعه باندې وژني د انټي باډیز په ذریعه باندې او دا ټي سیل چې دی نو دا ځان ته راکاږي دننه وژني نو په دا کې انټي باډیز نه جوړیږي خو دا بي سیل چې کوم دی نو دا سپیشل ټایپ یو سیز بل جوړی د وایي په شانتي شکل دی لاندې چې دغه ته انټي باډیز وایي دا جوړ کړي او د سیل نه بهر خارج کی نو بیا په جراثیم وژني. نو دا وایي چې بي سیلز افټر اکټیویشن سټارټ میکینګ انټي باډیز او دا بي سیل چې کوم دی نو د سرګرم کېدو نه د رایښېدلو بعد څه جوړ کی جوړول شروع کی د انټي باډیز. انټي باډیز څه شی دي انټي باډیز ار سپیشل پروټینز دا خصوصي پروټین دی فلوینګ چې دا بهیږي بهاو کوي ګرځي ان بلډ په اینه کې وچ کین ریکګنایز چې هغه پیژنګلو کولی شي ان کیل وایرسز او وایرس وژني ان بیکټیریا او بیکټیریا وژني. دا انټي باډي داسې کار دی د انټي باډیز داسې سیز دی چې دا به زموږ سره خلاف د چا جوړیږي دا به د وایرس او د بیکټیریا خلاف جوړیږي او د سپینې اینې بي نمبر سیل چې کوم دی بي سیل چې کوم دی بي خلیات چې کوم دی هغه به جوړی په دې اینه کې به ګرځي او پیژنګلو به کوي چې وایرس چېرته دی او بیکټیریا چېرته دی هغه به رانیسي او وژني به. if our body develops antibodies against a disease وایي که کله زموږ وجود دا قسم سیزونه دا انټي باډي چې ورته مونږ وایو دا د یوې بیمارۍ خلاف جوړ کی انټي خلاف ته وایي او باډیز چې دی نو فارن پارټیکل چې کله راځي د خلاف چې کوم سیزونه جوړیږي دغه ته انټي باډیز وایي چې د بهر نه کوم سیز راغلی د هغه خلاف زموږ په وجود کې ورته کوم سیز جوړ شي دغه ته انټي باډیز وایي. نو دا سپیشل پروټین دی دا خبره به ورته وکړي خو دا وایي چې دا کله جوړیږي if our body develops antibodies کله چې زموږ وجود دا انټي باډیز جوړ کړي against a disease د یوې بیمارۍ خلاف then we become immune to that disease نو بیا مونږ د هغې بیمارۍ خلاف چې دی نو زموږ امیون چې کوم دی امیونټي مدافعتي نظام جوړ شي هغه ته لکه مطلب دا چې یو ځل دا قسم په مونږ باندې یو قسم بیماري راشي مونږ هغه ته امیون شو مدافعت زموږ په وجود کې جوړ شي دا انټي باډیز جوړ شي نو هغه بیماري بیا په مونږ باندې په دویم ځل نشي راتللی لکه سپیشلی تاسو اوس خبره د وختي مونږ د شیرې وکړه میزل چې کوم دی یا میانه چې ورته مونږ وایو دغه قسم بیماریان چې مونږ باندې یو ځل راشي نو زموږ په وجود کې دغه لپاره چې دی نو انټي باډیز جوړ شي یو ځل چې په دویم ځل باندې بیا هغه راځي نو هغه بیماري په مونږ باندې اټیک نشي کولی الریډي تیار انټي باډیز زموږ په وجود کې هغه ته موجود دي ځکه چې پیژنګلو یې کړي بي سیل کار دا دی چې دا به پیژنګلو کوي د سیز. The way the body defend itself against harmful or foreign substances is called immune response. مدافعتي رد عمل څه ته وایي immune response یا د دفاعي نظام جواب. د دفاعي نظام جواب دی ته وایي د وی د هغه طریقه ده د باډي چې وجود ډیفینس خپل ځان محفوظ کړي اټسلف خپل ځان اګینست هارمفول
د هغه څیزونو چې هغه نقصاندeh څیزونه د هغو خلاف ځان محفوظ کړي. ارفارن یا د ناشنا څیزونه د بهر نه راځي سبسټانسز څیزونه از کالډ ایمیون ریسپانس. نو دغه ته چې دی نو د دفاعي جواب وایي، دفاعي رد عمل یا مدافعتي رد عمل ورته وایي، چې زمونږ وجود کله د جراثیمونه د نقصاني څیزونو نه او د بهر نه چې کوم څیزونه راځي د دې نه ځان محفوظ کی، د ځان دفاع وکړي. نو دې قسم ته څه وایي؟ دې ته وایي ایمیون ریسپانس، مدافعتي رد عمل. امید ده دا خبره به ستاسو په ذهن کې راغلي. نو اوس دلته بیا دوی داسې کار کړی دی چې دا دواړه قسمه ایمیونټي یا دوه قسمونه چې مونږ کوم وویلو د ایمیونټي، دا بیا دلته د یو ډایګرام په شکل کې راغیستي دي. ډېر زیات اسان باندې ستاسو په ذهن کې دا راشي که د نور ټاپک ستاسو په ذهن کې دومره په اسانه نه دی راغلی. نو داسې کار یې کړی چې د ایمیونټي دوه قسمونه مونږ د اوسه پورې ویل چې یو انیټ ایمیونټي ده، یو اډاپټیو ایمیونټي ده. انیټ دې ته وایي چې یاره دا پیدایشي طور زموږ په وجود کې موجود دي او دا په دوو اجزاو باندې مشتمل ده مزید. یو ته پاس لاین اف ډیفنس وایي، یو ته سیکنډ لاین اف ډیفنس وایي. نو پاس لاین اف ډیفنس دا دی په پیدایشي ایمیونټي کې چې په هغه کې زموږ سره چمړه ده زموږ د وجود، سکین اینډ میوکس ممبرین، او داسې ممبرین داسې پردې دي زموږ په وجود کې چې هغه نه میوکس هغه رطوبت غوندې خارجېږي لکه په پوزو کې، په خوله کې او پیپړو کې چې کوم دي. نو دغه جراثیم نیسي که نه زموږ د چمړه جراثیم او بهرني څیزونه نیسي، زموږ وجود ته نه پرېږدي که نه. دا ایمیونټي ده. د دغه انیټ ایمیونټي دویم نمبر قسم چې دی نو سیکنډ لاین اف ډیفنس چې په دویم ځل لکه اوس د اولني نه څوک پاس شي کوم جراثیم لکه د پوټکي نه هم پاس شي، د نه لاړ شي، د پوزې د خولې نه هم لاړ شي، نو بیا دویم نمبر لاین راشي، دویم نمبر قسم راشي د دفاعي نظام. هغه ته ایټر سیلز پکې د میکروپیجز چې تا ویل په بل ویډیو کې، کیمیکلز هیستامین راشي، فیور او تبه په انسان باندې راشي. نو تبه چې ډېر ګرمایش په وجود کې جوړ شي هم جراثیم وژني. نو دا هم د ایمیونټي قسم شو. بل اډاپټیو ایمیونټي چې د وخت تېرېدو سره کوم ایمیونټي زیاتېږي نو هغه یې ورکړله دلته چې د وخت تېرېدو سره زیاتېږي. نو ګوره هغه تاسو ویل چې دې ته لرن ایمیونټي هم وایي. دا داسې ایمیونټي ده چې دا به د وخت تېرېدو سره زده کړه کوي. دغه تھرډ لاین اف ډیفنس دی چې کله دواړه قسمه ایمیونټي ناکامه شي، پاس لاین اف ډیفنس او سیکنډ لاین اف ډیفنس، نو خبره بیا چېرته واوړي؟ تھرډ لاین اف ډیفنس ته واوړي. او تھرډ لاین اف ډیفنس دا دریم قسم دی د ایمیونټي په دې اډاپټیو ایمیونټي په دې ایمینیټ ایمیونټي کې. دا تھرډ لاین شو. په تھرډ لاین کې داسې کار وشي چې په هغه کې دوه قسمه سیل د سپینې دوه قسمه خلیات جوړ شي، یو ته بي سیل وایي او بل ته ټي سیلز وایي. د بي سیلز کار دا دی چې یاره دا به انټي باډیز جوړوي او چې انټي باډیز جوړ کړي نو جراثیم به د خلیې نه بهر وژني. په دې انټي باډیز دا انټي باډیز داسې څیز دی چې دا به د جراثیم نه نیسي. دلته په ډایګرام کې دا دی ورکړی، دا وای شیپ دی، دا وای شکل دی، او دا شنه شنه چې ورکړل نو دا بکټیریا ورکړل چې یاره دا جراثیم دی، دا بله خلیه ده، بي سیل دی که نه. اوس دا جراثیم راځي په خلیه پسې نښتي دي، خلیې ته ننوځي، خپل ریپروډکشن پکې کوي، خوراک ته حاصلوي. نو دا بي سیل ورته دا انټي باډیز جوړ کړي. نو دا انټي باډیز هم یو قسمه آرمي ده، نو دا راورسي او دا جراثیم چې دی نو رانیسي، خوري او مړ کوي. نو دغه چې دی نو بي سیل شو. بل ټي سیلز دي. ټي سیلز خو دلته نه دي ورکړي، ټي سیلز په دې بل طرف ورکړي چې یاره دا ځان ته جراثیم دننه راکاږي او بیا یې مړ کړي. نو دا یې ورکړی ټایپس اف ایمیونټي. د ایمیونټي دا دوه قسمونه یې ورکړلي، انیټ ایمیونټي او اډاپټیو ایمیونټي. او په دې بل فګر کې دا ورکړی دی چې انټي باډیز اټیکینګ بکټیریا. انټي باډیز چې دی نو دا په بکټیریا باندې لګیا ده او حملې کوي. دا بکټیریا نښتې ده په یو سیل پورې، یا په بي سیل پسې نښتې ده یا په بل پسې نښتې ده، خو دا بي سیل ورته په وجود کې ګرځي، انټي باډیز جوړ کړي او انټي باډیز ګرځي او جراثیم راغلی دی په یو خلیه پسې نښتی دی او دننه ورننوځي. نو ده پسې خپله آرمي ورپرېښوده د انټي باډیز او دا ورله او د جراثیم خوري. نو دا د ایمیونټي مختلف قسمونه شو او په دې طریقه باندې زمونږ دا وجود چې دی نو د جراثیمونه بچ ساتي. نو اوس مخکې ته پسې بیا بل ټاپک راځي چې د انټي باډیز جوړېږي څنګه. دا خو ډېر اهم څیز دی چې په دې ټول وجود کې په هر ځای کې ګرځي او جراثیم ګوري، هغه ریکګنایز کوي، لکه پېژندګلوي کوي چې جراثیم چېرته دی، بیا یې وژني. د دې د جوړېدو دپاره به بیا بله ویډیو د خیره سره جوړو. که تاسو زما دا چینل سبسکرایب کړی نه وي مهرباني وکړئ دا ورسره سبسکرایب کړئ او لایک کمنټ ضرور کوئ چې تاسو زما د ټاپک نه څه زده کړه کوئ او که نه.